السلام علیکم. که چېرته تاسو په وړو وړو خبرو باندې ډېر زیات سوچونه کوئ، هر ټایم پریشان یې او وړې وړې خبرې زړه ته اچوئ، نو دا علامات کیدای شي د انزایټي یا د ډپریشن. اول خو تاسو دې کې فرق تاسو ته پته لګېدل پکار دی چې انزایټي ډپریشن کې څه فرق دی. ګورئ، انزایټي هغه علامات ته وایي چې انسان پکې فکر ډېر زیات کوي، سوچونه ډېر زیات کوي، نو دغه ته وایي انزایټي. او ډپریشن هغه حالت ته وایي چې انسان هر ټایم اداس وي، خفه وي، بېسوره هر ټایم، نو دغې ته وایي ډپریشن. دا د دې فرق شولو. بل په انزایټي کې اکثر زړه درزېدل شروع، خوب کې یکدم راپاڅېدل شروع، خولې راتلل شروع، او یو داسې بغیر وجې نه ګیر راتلل چې کوم دي، دا د انزایټي علامت دي. ډپریشن داسې وي چې انسان هر ټایم سوچونه کوي، خفه وي، یو وجه وي هغې ته خفه وي. لکه په انزایټي بغیر وجې خفه وي، په ډپریشن کې څه وجه موجود وي نو انسان خفه وي. دا هغه خلکو ته کېږي چې کوم خلک یا خو ډېر زیات تنهایي پسند وي او یا ډېر زیات سوشل وي. کم کس ډېر زیات ځان له اوسېږي نو هغې هم د دې ښکار کیدی شي. کم خلک ډېر زیات سوشل وي، خلکو سره ناسته پاسته کوي، غم ښادیانې ډېر زیاتې وي، ذمهواریانې پرې ډېر زیاتې وي، نو هغې ته هم دا کېږي. کورني مسلې وي، کم خلک جوائنټ فیملی سیسټم کې اوسېږي، په شریک کورونو کې، هغې کې هم دا هغه خلکو زیاتر انزایټي ډپریشن ښکار وي. د های بي پي مریضانو ته هم دا مسله راځي، د معدې مریضانو ته هم دا مسله راځي. د چا خوراک صحیح نه وي، جنک فوډ استعمالوي، غذایت پکې نه وي، لکه شوارمې، پیزې، بازاري خوراکونه کوي، ویټامین ډیفیشنسي ورته، ویټامین په بدن کې کم وي، ښه خوراک نه کوي، هغې ته هم دا مسله راځي. د چا باندې څه بوج وي، یا دفتري کار وي، ورته ذمهواریانې ورته په غاړه وي، ټارګېټ یې ورته ورکوي داسې چې دا کار به پوره کړي. یا سټوډنټان چې کوم طالب علمان وي، هغې امتحانات وي، د هغې پریشر وي پې. یا داسې خلک وي چې هغې د ماضي باره کې ډېر زیات سوچونه کوي، د تېر وختونو باره کې، چېرې دا کار مې کړی وی، دا مې نه وی کړی. یا کوم خلک د مستقبل باره کې ډېر زیات منصوبې جوړوي، پلانینګ سره ژوند تېروي، چېرې دا به کومه، کور به جوړومه، جاب به کومه، واده به کومه، یا دومره پیسې به ګټمه. چې کله ډېر زیات منصوبندي په خپل ځان باندې انسان حاوي کړي، یا ډېر زیات ماضي باره کې، تېر وختونو باره کې سوچونه کوي، نو هغې اکثر د انزایټي ډپریشن ښکار کېږي. دغسې کم خلک ډېر زیات لیټ وده کېږي، ناوخته وده کېږي د شپې، یا د شپې نه وده کېږي، د ورځې خوب کوي، نو هغې ته هم دا مسله راځي. یا سکرین ټایم یې ډېر زیات وي، یا خو ټي وي ډېر زیات ګوري، موبایل ډېر ګوري، یا ورته اعصابي بیماري وي، اعصاب یې کمزوري وي، یا څه دماغي بیماري وي ورته، نو هغې ته هم دا مسلې راپېښېږي. دغسې کم خلک ډېر زیات پراته وي، حرکت نه کوي، ورزش نه کوي، د موټابې ښکار هم وي، بدن هم غټ وي، او نارملي هم روټین کې ګرځېدل نه وي، ورزش نه کوي، اکثر ځانه کې دا مسلې ډېر زیات وي، هغه خلکو ته هم انزایټي ډپریشن راتلی شي. ډېر خلک روزګار یې خراب وي، مالي حالاتو ګراني ورته مشکلات وي، یا په قرضونو کې ګیر وي، نو هغې ته هم انزایټي ډپریشن کیدی شي. داسې اکثر ینګ هلکانو ته چې کوم هغې افیرز وي د محبت په نوم باندې، نو هغې کې ناکامي چې ورته وشي، نو هغې ته هم انزایټي ډپریشن کېږي. نو دا دې وجوهات دي، دې وجې دي. نو د دې نه بچ کېدل ډېر آسان دي، او یو څو دوايانې درته ښیم، دا استعمال کوي، خپل په ژوند کې تبدیلي راولي. که تاسو ډېر زیات تنهایي پسند یې، ځان له اوسېږئ، نو لږ سوشل شئ، داسې خلکو سره ناسته پاسته کوئ چې د هغې خبرې په تاسو ښې لګي، د هغې خبرې په تاسو ښې لګي، تاسو چې خبرې کوئ نو هغې ورته غوږ دي، نو تاسو به دې سره هم خوشګوار احساس به درته راځي، نو دې مسلو نه بچ کېږئ. یا که ډېر زیات سوشل تاسو هر ځای ته ځان رسوئ، غم ښادیانې کوئ، هر ځای کې خپله موجودګي لازمي ګڼئ، لږ لیمټس کې شئ، لږ په محدود شئ، نو دا مسله هم ختمه شي. معده کو ټیک نه وي، تاسو معدې لپاره علاج وکړئ. اعصابي کمزوري وي، نو هغه دوايانه زه تاسو ته ښیمه. که تاسو فاینانشلي حالات خراب وي، مالي حالات خراب وي، مالي حالات مو خراب وي، نو هغې لپاره کوشش تاسو جاري ساتئ، خپل روزګار مخکې په ترقۍ بوځئ، کوشش کوئ، خو کوشش کوئ چې خپلې مسلې نظر انداز کړئ، اګنور یې کړئ. دې لپاره هومیوپیتھک څو دوايانې درته ښیمه. ډاکټر مسعود کمپنۍ والا ډراپس راځي 16 نمبر او 41 نمبر، یعنې 140 او 14، 16 ډراپس او 41 ډراپس دا تاسو راواخلئ، د دې تاسو استعمال کوئ. دې سره فیسفلورا کیو، ایوینا سټیوا کیو، ایوینا سټیوا، ایوینا سټایوا، ایوینا سټیوا، دا نوم ورته ویل کېږي، دا به سټور نه راواخلئ. ایوینا سټیوا کیو او فیسفلورا کیو، دا د شپې تاسو شل قطرې د دې نه اوبو کې اچوئ، استعمالوئ. ورسره ډاکټر مسعود دا 41 ډراپس او 16 ډراپ دا هم استعمالوئ، نو انشاءالله د انزایټي ډپریشن دا مسلې به ستاسو ختمې شي. دا ډاکټر مسعود والا ډراپ چې تاسو استعمال کوئ ورسره فیسفلورا او وینسټیوا، نو انشاءالله دا مسلې به کافي حد ته کنټرول شي، اعصابي کمزوري هم ختمه شي، معدې مسلې هم سره ختمېږي، خوب هم په ځای شي. که چېرې دې سره فرق ونه شو، الله دې نه کړي، نو بیا هربل ریمډي تاسو ته راتلی شي. دې کې سومینا صفوف راځي پوډر، عام هربل سټور کې ملاویږي، هغه د شپې تاسو 1 یا 2 چمچې استعمالوئ. ورسره افتیموني سیرپ راځي، شربت، نو هغه هم استعمال کوئ. دې سره به خوب په ځای شي، ستاسو اعصابي کمزوري به ختمه شي، او انزایټي ډپریشن کې ډېر ښکلی کار کوي.
دې سره ماجون راځي دماغي ماجون، نو د اعصابو طاقت لپاره هغه بهترین دی. هغه سهار کې تاسو نیمه چمچ استعمالوئ. ټریپل استخدوس ماجون راځي، هغه د شپې نیمه چمچ استعمال کولی شي. چې کله دا تاسو استعمال کوئ نو انشاءالله دا مسلې به ختمې شي. خو کم خلکو د دماغي مرضونه وي، یا یې مرګي وي، اپیلیپسي پیشنټ وي، یا نور ساسي اعصابو مسلې وي، نو هغې د ماجون نجاح استعمال کړي دې سره. نو هغه په دې پریشانۍ کې، ډپریشن کې، مرګو مسلې کې، د مغزو کمزورتیا کې هغه ډېر ښکلی رزلټ ورکوي. دا داسې دوايي نه چې دې ساسي نقصان دې اثرات نشته، ډېر زیات کم دي او فایدې ډېر زیاتې دي. بل تاسو په خپل ژوند انداز کې هم تبدیلي راولئ نو انشاءالله د انزایټي ډپریشن مسله به ستاسو ختمه شي. امید دی دا ویډیو ستاسو خوښه شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو باندې لایک ورکړئ، کمنټ خامخا وکړئ، ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما نه دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.